بل زمونږ د وفاق المدارس چې نن سبا کومه مسله ده د جامعة الرشید والا دي په دې کې دي د زمونږ چې کوم ناظم دی د وفاق المدارس عربیه پاکستان حنیف جلندری صاحب حفظه الله د هغې یو زوړ بیان دی د هغې نه لږ غونتې 12 سکنډه د کلپ کټ کړی دی بیا د هغې نه یو پوسټ جوړ کړی دی په هغې کې هغې چونکې د دې ائمه کرامو دپاره د حکومت نه د پیسو یا د مساجدو دپاره د مدارسو دپاره هغې داسې اپیل غونتې کړی داسې خبره یې پکې کړې ده نو صرف هغه ځای 8-9 منټه کلپ دی د هغې نه صرف را کټ کړی دی او هغه 2020 خبره ده او دا کم مجلس کې چې دا خبره شوې وه که نه نو هغه خبره چې وه نو هغه لکه په هغې کې اتحاد تنظیمات والا او دا نورو بورډونو والا پکې ناستو نو دا خبره په هغه ضمن کې شوې وه نو به هر حال خبره خو چې هغه ټایم شوې ده نو د هغه په دې مخالفت کې چونکې اوس وفاق المدارس په پنجاب کې د حکومت نه د پیسو اغستو مخالفت کوي چې دا تاسو ماخلې نو اوس هغه چې کوم خلک حمایت کوي کراچۍ کې بعض مدارسو والا نو هغې د ثبوت په طور باندې هغه میډیا له ورکړی چې دا وګوره مخکې به یې وي چې جایز دي او مخکې به یې وي چې اخلی او راکوي اوس داسې خبره کوي نو یاد ساتئ دا مسله چې کومه ده ډېره روان طرف ته روانه ده دغه مدرسه چې کومه ده جامعة الرشید والا دي کراچۍ دغه نورې مدارس دي که دي د وفاق المدارس په مخالفت کې راغلي دي نو هغه مخکې زمونږ په وفاق المدارس کې داخل او هغه زمونږ اهل سنت والجماعت دي دی خو هم اهل سنت والجماعت دي دا غیر اوس دا کوشش شروع کړه چې دا یو مضبوط جماعت پاتې دی دا مضبوط جماعت چې کوم دی د دې د ختمولو کوشش شروع شو او کوشش په دې طریقه کوي چې دی په خپل منځ کې اړام کی نو خبره دومره نی خو هلته نه یو خبره داسې راشي چې هغې که دلته کې دی یو خبره داسې وکړي نو مخالفت کې هغې راپاسي هلکه چې چا په باره کې دا خبره شوې ده هغې به خپله صفایي کوي که نه هغې به د خپلې خبرې جواب ورکوي که نه تاسو د دې په باره کې ولې خبره کوئ تاسو ته خو د دې ضرورت نه چې تاسو خو یو اهل سنت والجماعت یې صرف که بورډونه جدا شو نو هغه دومره مسله نه ده نو دا دې کې مشرانو له مخکې کېدل پکار دي هغه مشرانو له هم پکار دي چې د خپل کشران پوهېږي د هغې د کشرانو نه خبره روانه ده دلته که مشر یو خبره وکړي نو هلکه تا خو یو وخت کې ستا هم مشر وکنه تاسو کې به داسې علما کرام چې د وفاق المدارس سندونه به وي ورسره په هغې باندې به د دې ناظم مهري په هغې باندې به د وفاق المدارس د مشرانو مهرونه وي نو دا مشران خو مخکې ستاسو مشرانو که دا مشران یو خبره وکړي نو کله ناکله چې شمپوشي کوی که نه که نه چې د سړي یو نیم سړی داسې هغه خبره ټینګولی نشي بس یو خبره واوري وایي چې یاره دا مې د ټولو خلکو ته ورسولې په بله طریقه باندې به خېټې پټې نري چوي خبره ایسارولی نشي نو د هغې نه بیا دقه مصیبتونه او دغه مسلې جوړېږي نو الله دې زمونږ د ټولو مدارسو زمونږ د مشرانو د ټولو حفاظت وکړي او دا د علما کرامو ته عاجزانه درخواست کومه چې ګوره دا څیزونه که مشران د دې طرف دا خو مخکې ستاسو هم مشرانو که دې یو خبره وکړي او هغې کې ستاسو د خبرې کولو ضرورت نی نو مه کوئ بله خبره ده تاسو ځان که مشهوروئ نو بیا ټیک ده لګیا اوسئ نو بیا دې خو همداسې داسې علما کرام دي چې هغه به درپسې دا تاسو چې 2020 دا کومه ویډیو روخ کې یا دا تاسو پوسټ روخ کې دی حنیف جلندري صاحب حفظه الله پسې نو بیا به دی تاسو پسې داسې هر څه راوباسي نو تاسو به بیا د هغې جواب هم نشئ کولی نو خبره به بیا کوم ځای ته ځي بس دا غیر غماز بم تماشه کوي هغې به راته ښه ښکلې ناست دي بس تاسو د خپل اهل سنت والجماعت چې او څومره دیوبندي علما دي نو د یو طرف نه به یو حمله کوي د بل طرف دا نور غیر غماز بم تماشه کوي چې بس اوس چې دی نو ایله په خپلو کې لاندې وتل بس اوس یې تماشه کوئ